په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې 4 دانې خره دي او یو انسان ده. دا انسان رانیوله ده د دې کمره نه غورځوي. ده داسې کومه غلطي کړې، داسې کوم ظلم یې کړی ده چې دومره ظلم د سره کېږي چې د ده کمره نه ورخطا سوی لاندې او څه رقم بېرحمانه توګه باندې. ولې ده کومه ګناه کړې ده؟ ټوله ورځ دروند بار پې ویسه، زحمت پې وکاږه، کار پې وکړه، وروسته د هغې نه هم ماښام چې سي د یو ویډیو د خاطره دا راولئ دې کمره ته او د کمره نه بیا یې لاندې غورځوئ. دې ته وایي مسلماني. آیا اسلام دا رقم موږ ته تربیه راکړې، دا رقم موږ ته راښودلی چې موږ دا رقم حیواناتو سره وکړو، دا رقم ظلم وکړو؟ نو موږ د الله تعالی جواب به څه رقم ووایي؟ دغه خو بې زبانه مال ده، نه شعور لري، نه عقل لري. څه رقم چې تی په کومه لاره باندې بیا یې هماسې ځي، بیا هم د دې کمره نه په دې طریقه باندې غورځېدل، دوغومره ظلم ورسره کېدل. ولې؟ په کوم صورت باندې؟ بیا موږ او تاسو وایي چې مسلمانانو باندې عذاب راځي، سیلابونه راځي، قهر د الله تعالی ده. خو د دې وجه نه ده که نه، بې زبانه مال موږ ونیسو، داسې د کمره نه خطا کړو، بې رحمت توګه باندې د ده پښه ماته کړو یا هم ویې وهو. ولې دومره ظلم ورسره وکړو؟ په هغې دنیا باندې د الله تعالی جواب به موږ څنګه ووایي؟ ولې په موږ باندې د الله تعالی قهر نه راځي؟ ولې د الله تعالی سیلابونه په موږ نه راځي؟ ولې الله تعالی به موږ باندې په قهر نه وي؟ ولې به زلزلې په موږ نه کېږي؟ بیا موږ په زیاترو ځایو کې بیا موږ وایي چې موږ باندې د الله تعالی عذاب ده او موږ مسلمانان ته نه لدلي. موږ مسلمانان دغسې خره یي. که چېرته موږ داسې خره نه وای، د دغسې حیواناتو سره مهرباني کړې وای، شفقت هم کړی وای، نو هېڅکله به الله تعالی عذاب په موږ نه راته. همیشه موږ او تاسو مسلمانان د خپل مسلمان ورور پښې وهلي دي. هېڅکله نه غواړو چې هغوی په پښو ودرېږي او هغوی په ژوند کې کامیاب اوسي یا ترقي وکړي په ژوند کې. کافر ولې کامیابه دي؟ د دې د خاطره کامیابه دي چې هغوی اتفاق لري، اتحاد لري، ورورولي لري. موږ مسلمانانو ته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې په خپل مابینځو کې تاسو ورورولي وکړئ. خو هېڅکله موږ ورورولي، اتفاق، اتحاد نه ده کړی. همیشه موږ د یو بل ناکامي غوښتې ده. لکه څنګه چې تاسو دا ویډیو ګورئ، په الله قسم چې ډېر زیات یې ودردولم. بې زبانه مال رانیسه، داسې بې رحمه توګه باندې د یو کمره نه یې غورځوه. دا په کوم اسلام کې راغلي دي؟ لکه څنګه چې دوی کوي.